الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. سورة البقرة آیات 282 ترجمہ اوگد آیات قرآن کی اطول الآیات فی القرآن قرآن مجید کی ډیر اوگد آیات چې دنو هغه دا دي ته آیات الدین وی. دې دو درې جملو ترجمه کو او تفسیر. الله عز وجل فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا تداینتم کله چې تاسو قرضدار کوئ د یو بل سره. اذا تداینتم بدین کله چې تاسو قرضدار کوئ د یو بل سره یا کله چې تاسو معامله کوئ په قرضو الى اجل مسمى تر هغه نیټې مقررې پورې فاکتبوه نو ولیکئ هغې لره وليكتب بينكم كاتب بالعدل او ودی لیکي ستاسو په منځ کې یو لیکونکی کاتب لیکونکی بالعدل په عدل سره په برابرۍ او په انصاف سره ولا يأبى کاتب او انکار دی نه کوي لیکونکی ای یکتب د لیکلو نه کما علمه الله څنګه چې ښودلي ده ته الله تعالی نو فلیکتب نو لیکل دې وکړي. دې آیت کریمې د مخکې سره ربط او مناسبت په دې طریقه دی مخکې چې الله عز وجل د سود حرمت ذکر کو چې سود حرام دی نو کافرو دا خبره وکول چې زمونږه د سره خو زمونږه ژوند خرابېږي مالونو کې نقصان راځي. الله عز وجل فرمایل زه درته حلال او جایز طریقه ښیم هغه د مال ګټئ په حلالو طریقو جایز طریقو کسبونه دي تجارتونه دي الله بدل په رزق کې برکت اچي په د انصاف او د عدل په طریقه او د شریعت په رڼا کې خپل تجارت او کسب وکړي. یا ځینې علماء د مخکې سره مناسبت په دې طریقه بیان کړی دی چې سود او په دې تجارت او په دې بیع کې بعض صورتونه لکه بیع السلم په دې دواړو کې د قرض معامله ده خو سود حرام دی او بیع السلم چې ورته وایي نو هغه جایز کار دی. نو وجه او فرق یې څه دی؟ فرق یې دا دی چې بیع السلم کې عدل دی او سود کې ظلم دی او ظلم الله حرام کړی دی او د عدل په باره کې حکم کړی ان الله یأمر بالعدل الله حکم کوي د عدل په باره کې او ظلم خو الله حرام کړی حدیث قدسی کې راځي انی حرمت الظلم علی نفسی الله ما په خپل ځان ظلم حرام کړی دی
او په ټولو خلکو باندې الله عز وجل ظلم حرام کړی چې ظلم به نه کوي انسانانو سره به زیاتې او ظلم نه کوي او سود کې ظلم او زیاتې دی نو دې وجې نه سود حرام او په بیع یعنی اغستلو خرڅولو تجارت او لیندین کې په دې کې بیا بیع السلام دې کې پیسې قرض او معاملې خو دې کې عدل له او عدل الله جایز کړی دی حکم یې کړی به هر حال درې سيزونه د ابتدا د دې باب کې مونږ ویلو یو احسان دی او بل ظلم دی او دریم عدل دی نو مخکې د احسان بیان وشو ښېګړه احسان منه د چا سره ښه کول ښېګړه کول نو مسلمانانو ته وایي د ښېګړې حکم کړی دی چې تاسو زکات ورکوئ صدقې کوئ او بل چې دی نو هغه ظلم دی د ظلم په باره کې خبره ذکر شو ظلم حرام دی ناروا دی هغه د ظلم د کارونو نه منع وکړه که هغه صدقه ده ظلم پکې تنګول پکې وي نو ظلم الله حرام کړی دی سود هم ظلم دی نور غلط تجارتونه او کسبونه او غلط معاملات چې کوم په مارکیټ کې او په معاشره کې چلیږي نو پاکي ظلم دی لکه دی وخت کې د سود ډیر صورتونه دي دغه انډرپلې دي او دغه دغه ګڼ صورتونه جدید الفاظ او نومونه نوي دي نور سود په زمره کې راځي او دا ظلم دی او ظلم الله حرام کړی دی نو الله دې منع کوي او دریم عدل دی نو دې آیات کې دا اوس کوم آیات چې مونږ تلاوت کوو لږ مختصر شان ټوکړې دوتي نو دې کې د بیع خبره ده او بیع کې عدل دی نو هغه د عدل بیان دی الله عز وجل فرمای اے مومنانو چې کله تاسو قرضدار کوئ د یو بل سره پښتو کې معنی اذا تداینتم بدین ان د یو بل سره معامله کوي په قرض د یو بل سره معامله کوي نو خبره دې سیده هغه ذکر کوي نو معاملات دې ته وي بیع ورته وي یو د عدل احکام دا ذکر کی او په خطر طریقه چې کله معاملات چلیږي نو مینه محبت بحالي او مینه محبت پیدا کیږي او چې دانی نو بیا جنگ جګړې پیدا کیږي نو دا الله عز وجل او فرمایل دې ته آیت الدین وي او دا رنګ آیت المداینه ته ورته وي د الفاظ په اعتبار سره د ټولو اوږد آیات قران مجید کې هم دا آیت الدین او آیت المداینه دي او بیا علماء لیکلي چې په دې کې د 25 پورې احکام دي 25 احکام پکې ذکر دي او بیا چې نور تفصیل کې ګوري پسی او د شرح احادیث ګوري نو هغه بیا دا غي ډېر زیات جوړیږي 25 نوم ډېر جوړیږي ډېر فقهي بابونه په دې کې راجمع شو دي لکه کتاب البیوع چې فقه کم کتابونه دي حدیث په کې راځي باب السلام نو دلته کې د باب السلام تذکره د بیع السلام دی ته وي د یو شي قیمت مخکې ورکول او شی ورستو اغستل لکه اوس د وخت کې په پټي کې غنم ولاړلی او ته زما سره پیسې شته وس او د غنمو ته مې ضرورت شته او د غبل پیسو ته ضرورت دی غنم یې کرل دي غنم به ډېر شي او پیسې ورسره نشته او ته سره وس بیع وکړي د خپل شرایط دي او ته چې لکه د 1 لک روپۍ دومره غنم به مال پلان کې وخت کې راکې هغه 1 لک روپۍ د ضرورت دی او دی وته ولا ورکی نو پیسې دې مخکې ورکړي قیمت دې مخکې ورکو شی به ورستو اخلي یعنی غنم به ورستو تا ته مې ته بیع السلام وي دلته په دې کې
علم الكتابت ذکر دی، علم الانشاء، باب الحجر پابندي څوک په دا معامله کولی شي څوک په نشي، یعنی بیع اخیستل او خرڅول. باب الشهادت، باب دغه رنګي باب الرحم او باب الامانت دا ذکر کیږي. دا بیا تفصیلا چې ګوري نو قرآن حدیث ټول د دې احکامونو ماخوذ دي په دې باب کې. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، او دې کې دې ته مقتضیات الایمان وي، یعنی دا وروستو چې کوم حکم تاسو ته شوی دی، امر شوی کوم مسأله ده، نو دا د ایمان تقاضا ده. مؤمنی نو د ګوره د ایمان تقاضا ده چې دا به د سکې د الله په احکامو مطابق پکې نو یا په دې معاملاتو چې صحیح عمل کوي نو هغه صحیح ایمان والا کوي، مؤمنان کوي. نو ځکه الله عز وجل خطاب مؤمنانو ته کړی، یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، اذا تداینتم بدین، کله تاسو معامله کول په دین سره، د یو بل سره معامله د قرض وکړه، بدین یا موږ معنا یو بل قرضدار هم کو د یو بل سره معامله یو بل سره د پنسیا او په قرض وکړه. په عربي کې یو دین دی، معامله په قرض معنا د قرض، یو قرض هم په عربي کې استعمالېږي، یو دین دی. دې کې علماء فرق ذکر کړی. فرق دا دی چې په قرض کې چې یو شی ورکې نو په طریقه د احساني، صرف د الله نه پکې اجر غواړي، په مقابله کې څه نه. لکه زه راولګم یو غریب دی او ضرورت دی یو 10 لک روپۍ قرض ورکم، نو دغه ته په طریقه د احسان باندې قرضي او مقابله کې صحیح نه، خو چې مقابله کې څه شیخ له خصوص راځي چې تا له قرض ورکړی دی. او دین چې دنو د یو شي خرڅولو په مقابله کې، لکه مثلا زه دکاندار ته ورشم چې ولس په نګوړه راک او پیسې ولا په منی کې درکوم، اړ کې به درکوم، ته دین وی، دین د څه شي په عوض کې. او قرض کې خو عوض دی، بس پیسې ولا ورکړي چې هغه پیسې کوي بیا بیرته واپس کوي. دلته ذکر شو تداینو، نیټه پکې نه. دلته کې یو صورت پکې دا دی چې پیسې وسور کی، او مثلا ته غنمو ته ضرورت دی او غنم خو اوس دا پیسې ورسره شته او غنم ستا سره میاش بعد کېږي، او تاله اوس پیسې درکړي یا کال مخکې او وایي چې دومره غنم وربشي به درکړم، دې ته به السلام وایي. په دې کې دواړو طرف ته فایده ده، ځکه د دې اخیستونکي سره اوس پیسې شته او غنمو جوارو ته اوس ضرورت هم نشته، ضرورت په ورته کال بعد یا میاش بعدي، او ګوره ستا پیسو ته ضرورت 1 لک روپۍ ته مثلا ضرورت فی الحال، نو ته به خپل حاجت پوره کړي، هغې له به میاشت بعد کال بعد غنم ورکړي، ته به یې السلام وایي. نو بلکې دې کې به السلام او به القرض دواړه داخل شي، دواړه ته معلومیږي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، اذا تداینتم بدین، کله چې تاسو د قرضدار کوئ د یو بل سره الی اجل مسمى، دا غ نیټې مقررې پورې. د بدین تداین کې معنا د دین پرته و، دین قرض ته وي، وضاحت هم د قرض او دین وکړو، خو دلته دا دین ورسره دوباره ولې ذکر شو، د هغې علماو یو څه وجې بیانې کړي، ځکه چې تداین کې هم دقه معنا پرته وه، خو دا معنا وه تداین کې چې داسې هم کېدی شوه چې تداین دا یو خو داسې ده چې وروستو ضمیر فکتبوه کې ضمیر دی، دا هو ضمیر د مذکر دپاره، نو په دې فکتبوه کې دا هو ضمیر دا د دین ته راجع دی، دا ضمیر ورته راجع کېدل صحیح دي.
او بل تداین لفظ کې دا نه معلومېده چې دین خامخا دین او قرض مراد دی، بلکې تداین لفظ د معنا مجازي مراد کې دی شو چې هغه د دین معنا چې دنو هغه څه ده، دین په معنا د نیټه باندې مرাজি او دین په قیمتونو کې استعماليږي، وعده په معنا باندې مرাজি او د بدلی په معنا مرাজি، مالک یوم الدین چې راځي. نو دلته کې دا دین چې راغی د تاکید د پاره، نو تداین هغه معنا یې واضح کړه چې تداین نه مراد غوړې دغه بدله او دغه نور شیزونه نه دي. دلته کې د تداین نه مراد هغه د قرض باندې معامله ده. نه اذا تداینتم کله چې تاسو قرضدار کوئ د یو بل سره بدینن په قرض باندې الى اجل مسمى دا غنیټي مقرری پوری بعض علماء دلته کې په دې کې بیا بیع التقسیط هم داخله کړل. بیع التقسیط د کشتونو بیع ته وي. کشتونو بیع معنا دا چې یو شی په کشتونو باندې اخیستل، 1000 روپۍ دي، 1000 یا لک روپۍ دي، لسکه روپۍ دي، خو د هغې باندې کشتونه کېدي. نو بعضې وایي چې په دې آیت کې دغه د کشتونو دا بیع مراد ده. او بیع التقسیط دې ته وایي چې په نقدو باندې په یو نرخ په قرض باندې سي په بل نرخ باندې د دې وخت د اوږد کېدلو د وجې نه. مثلا چې ته اوس نقد د ګوړې بورې اخلي، نو تا له وایي چې 14,000 روپۍ دي، خو که ته وایې چې نه اوس یې درنه وړمه او پیسې به درله 15 میاشتې بعد درکوم، نو بیا خلک ریټ د هغې اوچتوي، یا 2 میاشتې بعدي، نو ریټ یې د 10,000 نه 14,000 15,000 ته ورسوي. نو بعض علماء دا پکې ثابت ده، خو دا خبره کمزوري ده، بلکې بیع التقسیط په دغه طریقه باندې چې دا ظلم او زیاتې دی او دا کنجوسي ده. او شریعت کې حکم د احسان او د عدل او د ښېګړې ده چې یو بل سره ښېګړه وکړي. نو دلته مراد څه دی؟ دغه بیع د کشتونو په دې کې داخل نه ده. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا تداینتم کله چې تاسو قرضدار کوئ د یو بل سره الى اجل مسمى دغه نیټې معلومه پورې فاکتبوه نو ولیکئ هغې لره الى اجل مسمى دغه نیټې مسمى او د معلومې پورې. درس وکړت کېږي نور به ان شاء الله عز وجل بل درس کې وضاحت وکړو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر